مونږ به درته ښایو چې همدې ته بدماشي وایي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ د پښتو فلم انډسټري یو داسې انسان ناست دی چې په پښتو فلم انډسټري کې د خپل ژوند قیمتي 10 کاله تیر کړي دي. 10 کاله په پښتو فلم انډسټري کې بحیثیت اسسټنټ او ډرایور کار کړی دی، خو پر سکرین ډیر نه دی راغلی. د سکرین شاته د پښتو فلم انډسټري هغه ټول رازونه ورته معلوم دي، کم رازونه چې تر اوسه پورې تاسو په یوټیوب چینلانو باندې په مرکو کې لیدلی نه دي. نن له هغو ټولو رازونه پرده اخیستل غواړو. زما پر څنګ باندې صلاح الدین ببلو ناست دی. ببلو سواتی په کراچۍ کې ورته وایي او ساحل سواتی په لاهور کې ورته وایي. زما پر څنګ ناست دی، له ده سره څو د خوند خوږې خبرې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې ببلو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. ستړی مشه. سلام، سپار مشه. څنګه یې تاسو چې ښه یې؟ طبیعتونه ښه دي؟ الحمدلله ډېر ښه یو. دا ماته ووایه ژوند او زندګي دې څنګه ده؟ شکر الحمدلله، د الله احسان دی، ښه برابر الحمدلله. دا ماته ووایه 10 کاله دي په پښتو فلم انډسټري کې بحیثیت اسسټنټ او بحیثیت ډرایور تیر کو. څه وایه د پښتو فلم انډسټري په حواله؟ جی دا به ووایو چې زما خپل لکه ډېر بېحده شوق و، ما زه به لاړ شم هلته کې څه به جوړ شم، څه به دغه شم. چې کله ما فلم انډسټري کې قدم کېښو نو هلته چې ما وکتلو نو هغه ځای خلک ډېر خواږه خلک وو. دا نه چې خلک یې هغه اکټر و که هغه ډایرکټر و که هغه اسسټنټ و که هغه کیمرامین و، ماشاءالله ټول ښه زبردست هغه و. خو زه پکې داسې ورو ورو چې پیله بار لاړم نو موږ پیله فلم و زما د شاهد فلم و یارانه، شاهد پکې و، ارباز خان پکې و، او دغه زما پیله فلم چې زه هلته لاړم. زما پیله بار زه چې لاړم بس ما شاهد دغه شان مخامخ ناست خو ما نه پېژندو، ولې هغه خپل ګیټ اپ کې و، خپل دغه کې نه و، ساده و. لکه ما زه په شوق سره ما یار زه د اداکارانو سره میلاو شم، دا وکړم. هغه اړې ګورم ارباز را روان دی. ارباز چې را روان هغه ډېر یو شوقین او ډېر یو بااخلاق، لکه ډېر زبردست ګپ شپ کې په دغه کې. زما ولاړم ورپسې سلام دعا مې ورسره وکړه. السلام علیکم، څنګه یې، ښه طبیعتونه ښه دي؟ ما ته خو ما پیله بار ولې ما یو ځل کراچۍ نه راغلی او ډېر ښه ښه ښه. زه اوس په دې تاړ کې ناست یم، زه شاهد سره څنګه مې لاړ شم، شاهد وینم خوا ته مې هلک ولاړ و. یاره ما شاهد صاحب به کله راځي؟ ما ته وکتل په خندا شو. شاید تا ته مخامخ ناست و، تا شاید هغه وخت کې پېژندلی نه؟ پېژندو نو، ولې هغه به خپل دغه کې و او ګیټپ میټپ یې لا نه و کړی. او ما ته په خندا شو. ما ته یار دا زه ته بېوقوفه ښکارم او که نه زما نه دغه اخلې. ما یار زه ته یم که نه، ما یار بس خو مې ولې خو شاهد صاحب مې ونه لیدو. ما ته قمق له مخامخ څوک ناست دی؟ دا مې پیله بار و چې زه ما دی دغه شان ولیدو. مونږ خو به چې دی په فلمونو کې لیدو بریتونه او دغه. لاړم خوا ته ورته کېناستم، اوس کتل مې ورته، هم ما ته کتل چې دا السلام علیکم السلام علیکم سلام. کېناستم ورسره بس خبرې مبرې و. هغه ټیم کې خو څوک نه و چې ما دغه کړی، خو بس بیا یو هلک ما له مشوره راکړه که ته ځان دې کې داخلول غواړې نو اسسټنټي وکړه. نو دغه یارانه فلم کې یارانه فلم دغه فلم و شاهجهان زما خاله دغه پروډوسر و، شاهجهان او مظفر دنې. مظفر سره بیا زه میلاو شوم او هغه ما ته صحیح ده بس ټول کار کوي، کوه پکې شوق په دې پوره کېږي او تنخواه به درم درکوو، زه خوا دې خوا به راکوو. نو هغې کې زه هغو له چای مې پخوه او دغه پخوه دا خوا دې خوا، خو زه زما دغه روان شو. مطلب ته د شاید دې فلم یارانه کې ستا اول شروعات چې کوم دی وشو؟ شروعات پیله فلم دغه یارانه و شروعات. هغه کې زه بس اسسټنټ بس دا خوا دې خوا دا هغه
بیا زه مظفر خپل ځان سره کېښودم د هغو دفتر مفتر د هغو هغه هر څه خیال به ما ساتو هغو به پېښور ته لاړو زه په لاهور کې پروت وم خوب مې انجوای خرچه مرچه به یې راکوله دغه به یې راکول د هغو هغه هر څه ما کول بیا هغو کې زه دومره ورننوتم چې هغو بیا یو ورځ دغه شان مونږ یو فلم لتلو جوش فلم و هغه هم د مظفر فلم و پښتو فلم و جوش د سنبل پیله فلم و مونږ لاړو مرې ته هغه ته دغه شان مونږ ناست وو په دې کې جهانګیر صاحب ته ګاډه خراب شوی جهانګیر صاحب یو ته بل ته ما جهانګیر صاحب ولې یاره ګاډه مې پټ آباد کې ولاړې هغه ما چایبیانې چا سره دي وایي چایبیانې خو هلته کې ما ته هغه ته رینګ وکړه زه به ګاډه راولم وایي ته ګاډه راویستی شي ما یو ته خو دلته کې دغه کې ما بس ته هغه ته رینګ وکړه زه له ګاډه راولم لاړه مې پټ آباد ته هغه ګاډه مې راوړه ټولو چې وکتل چې یار سړی خو ډرور دی او لیګر ته کې دا چای مې پخوي بس هغې نه بعد بیا زه هغه کوم بیا سنبل مور چې کوم دی هغو سره چا سره دغه کړی صحیح وړو کو دوکې ورسره کړو هله بیا کس پکار و بیا هغه مظفر ته ووایي چې یار موږ له یو کس پکار چې وفادار او ډرور موږ سره به کور کې بس هغه چې بیا له سنبل سره ورننوتم بس سنبل سره شوم بیا دا ماته ووایه له سنبل پنکارې سره د څومره وخت تېر کړو پنکارې سره ما تقریبا هغه چې پنکار اداکاري کوم درې څلور فلمونه ما هغې سره وکړل سنبل پنکارې ته په تنخوا باندې ولګول تا تنخوا باندې لګولی وم تنخوا یې پر وخت ټایم باندې درکوله او بالکل هغو کې لکه ما ډېر ټایم تېر کړو خو د سنبل کرن په شان خلک ما ونه کتل لکه داسې مې د ډېرو اداکارانو سره کار کړی دی خو کرن او سنبل چې کم عزت ماله را کړی کم د هغې مور فرزانه الله پاک دې وبخښه ژوندی الله پاک دې وله ژوند ورکړي او کمړی الله دې وبخښي هغې لکه زه د بچي په شان ساتلی وم څه کمی ماله نه دی را کړی د سنبل او کرن سره دې څومره وخت تېر کړو ملازمت دې څومره وخت ورسره وکړو تقریبا 4-5 کاله ما هغو کار تېر کړو تلم راتلم به کله به کرن شوټینګ و کله به د هغې شوټینګ و خو لیکن ډېر زبردست یو خلک و اداکاران لکه نو خلک هم ډېر اداکاران و خو هغو چې څنګه و نو لکه داسې حق اداکاران بیا ما ونه لیدل دا ماته ووایه په پښتو فلم انډسټري کې د 10 کاله تېر کړي دي په ایز د ډرایور او اسسټنټ په دا 10 کلو کې به د ډېر فنکاران ډېر اکټران ډېرې اکټرسې لیدلې وي تا ته تر ټولو ښه اکټر او ښه اکټرسه کومه یوه ښکاره شوه جهانګیر صاحب چې هغه یو داسې اکټر دی که نه چې لکه ختمه ده پې بحیثیت اکټر هغه داسې دی که نه چې حد یې نشته او دویم عجبګل صاحب چې لکه دا ټول راغونډ کړي لکه زه یم چې عجبګل ته یو کس هم نه رسي دا ماته ووایه له عجبګل او له جهانګیر صاحب سره د په یو فلم کې یا په یو ډرامه کې کار کړی دی او جی ما به څنګه هیروي کې زه اسسټنټ وم عجبګل نو هغې کې عجبګل هم و جهانګیر صاحب هم و ډېر زبردسته کهاني هم هغه فلم راغلی او هغو سره یو ځای وم هغه فلم کې اسسټنټ وم عجبګل او تر ټولو ښه فنکاره کومه یوه وه د ټولو ښه فنکاره چې کوم وه نو زه یم چې سنبل نه ښه فنکاره ما نه ولیدلې د هغې اخلاق د هغې وروسته راله اداکارۍ ته خو لیکن اخلاق او په دغه کې د هغې په شان جنۍ ما نه ولیدلې لکه ډېره زبردسته وه دا ماته ووایه 10 کاله دې په پښتو فلم انډسټري کې تېر کړو داسې خبره یا داسې واقعه چې ستا تر مخ تېرې سوې وي او ستا زړه پې خفه شوی وي یاره هلته کې دا تو مې به ډېر چلېدل دا داسې لکه خوړل به په یو تعلیم باندې خو چې بیا چې هغسې نه پاسې یو بل صبر خپې مې والې دا خو د فلم انډسټرۍ یو حصه ده لکه دا دغه به یې کول اوس چې لکه دا څنګه فلم انډسټري بنده شوه ارباز صاحب په جهانګیر پسې خبرې کوي او څوک په شاهد پسې خبرې کوي څوک په چا پسې خبره کوي لکه دا نه ده پکار لکه زه به خپله لکه اوس ما دا خلک خو ډېر نه یې خبره هلته خو ما ټایم تېر کړی دی که نه اوس موږ اورو خلک وایي شاهد صاحب داسې او داسې تاسو لاړ شئ د هغو سره کښېنئ د هغو سره لوګډې دغه وکړئ تاسو ته به د هغو پته ولګي هغو اداکاران دي هغو ته څنګه ډایرکټر وایي هغو هغه شان اداکاري کوي پوه شوې نو اوس فلم انډسټري بنده شو اوس خلکو ته دغه سټارټ شو چې یار دا داسې دی دا داسې نو دا تنسیق هر ځای کې دی لکه دا اوس نه مخکې نه هم چلېدو اوس ایډ شو نو اوس هر یو راځي یو په یو پسې خبرې کوي بل په بل پسې خبرې کوي نو زه یم چې دا
نه را پکار. تا په یو ډراما یا فلم کې کریکټر ادا کړی دی؟ او جی دا یو ډرامو صبر می تمام شو زمونږ د میډم ډرامو کیرن او ډایرکټر امجد نوید صاحب و په هغې کې باحثیت جهانګیر صاحب رو سواتیم را سره او زه پکې ما پکې یو وړوکی غوندې کردار و د سنبل او زما پکې واده مي نو بیا هغه زمونږ کردار داسې و چې یو پارټ و پکې زما پلار پکې لالچي شیرخان پکې زما وارث صاحب وي نو هغه چې راشي هغه واده زموږ مات کړي چې تا زما زوی له خپل لور له جهیز نه دی کړی موږ دا واده ماته و لکه لږ کردار مې کړی خو ښه کردار مې کړی او داسې په نور ډرامو کې هم کار کړی دی سنبل چې په کومه ډرامه کې پای کې به زه هم یم. دا ماته ووایه 10 کاله دي په پښتو فلم انډسټري کې له غټو غټو اداکارانو سره تعلقات ول له دې غټو اداکارانو سره دې کار کړی دی په بحیثیت کریکټر په فلم یا په ډرامه کې د هغو نومان مونږ ته واخله. او جی غټو اداکارانو سره اوس یو فلم راغلی و زموږ فلم خو زور فلم و ډېر ښکلی فلم و نوم یې دی خیر دی یار نشه کې دی هغې کې ارباز صاحب جهانګیر صاحب او دا غټ غټ اداکاران ټول پکې و اصف خان و موږ پکې ویلن په تور کې راغلی وم زما او د ارباز صاحب پکې هم فایټ مایټ راغلی او جهانګیر سره پکې هم ښه مکالمې دي یو دغه فلم کې ما لږ کار صحیح کړی فلم و خیر دی یار نشه کې دی. تا ته تر ټولو په کوم فلم یا په کومه ډرامه کې خپل کریکټر ښه ښکاري؟ یار خپل کریکټر چې ما ته ښه ښکارېدو نو جهانګیر یو ډرامه وه د شرم ډولکي هغې کې سنبل جهانګیر شینو ماما اور هغه زرداد بلبل هغې کې ما ښه کریکټر دا و چې بس یو هوټل و زما او دا درې واړه کریکټر ما ته ودرېږي نو زه خو هغه وخت کې لږ نوی غوندې وم خو همت مې دومره و لکه چا نه پېژنم چې دا نوی دی لکه داسې دغه مې ورسره کوو چې جهانګیر په خپله ماریا شو چې یار دا څنګه نوی دی خو زموږ نه هم تیز لګیا دی نو په هغې کې ما خپل ځان دغه کړو چې یار زه څه کولی شم خو مخې ته چې بیا ما وکتل نو نه څوک پکې هم نه ځایېدو ولې چې دغه 3-4 ژوندي وو نو څوک پنځم پکې نه ځایېږو که نه داسې چې وګورې ببرکشاه غوندې هیرو وګوره څنګه هستي دومره زبردست هلک دومره زبردست اخلاقي چې ویلی درته نه شم د ببرکشاه په شان کس په دې دنیا کې ځای هم نشته هغه له څوک چانس نه ورکوي بدر منیر صاحب زوی دلبر منیر وګوره ښه سمارټ چهره ښه ښکلې دغه هغې له چا چانس نه ورکو بیا ما ته پته ولګېده ما ته چې په کوم دغه راغلی هغه نه کېږي دغه خپله ډرایوري اسسټنټي به مې کوله هغه ټیم به مې خپل پاس کوو بس لګیا وم هغو سره به خوا دې خوا کېدم. دا ماته ووایه پښتو فلم انډسټري د په کم کال پرېښوده؟ دا اخرنۍ زما خیال چې یو فلم جوړېدو یو بل دیدن اخرنۍ فلم زما دغه یو بل دیدن و شاهد صاحب و ارباز صاحب و او نیلم ګل وه دا ټول کسان پکې وو. ببلو څوک دی؟ د کم ځای دی؟ ببلو دی د سوات خو پیدایش مې د کراچۍ دی او کراچۍ کې اوسېږم او یو د سوات یو خو لیکن هلته بس داسې یو چې لکه د سوات یو پلار مور هم د کراچۍ پلار یو سوات و خو پیدایش یو کراچۍ کې پیدا شوي او کراچۍ کې یو خو خپلوان خو شته سوات کې زور ازور لکه. ستا اوریجنل نوم چې کوم دی صلاح الدین دی ببلو نوم څنګه درله راغو؟ دا چې داسې کهاني وه چې موږ لاول اوسېدو په دې بنارس کې بیا چې موږ لاړو فرید کانوي ته رحیم شاه کانوي ته نو هلته ممندان اوسېږي ممندان ډېر ښه او عزتناک او قدرمن قوم دی لکه ما له چې هغو کم عزت راکړی او کم قدر چې هغه زما کوي نو که دا زه نه شم هېرولی او هغو چې هغه وخت کې زه ومنو لکه سمارټ غوندې وم نو هغه صلاح الدین مې ما ته نه وی نو ما ته ببلو سواتیه یو مشر و هغه الله پاک دې وبخښي اوس مړ دی هغه بس ما ته ببلو ستا نوم ببلو شو او ته ببلو یې بس ما به بیا هلته کې سبزۍ کار کوو نو ټول علاقه به زما سره وه ما به سبزي هلته لوی واړه زاړه ټول ببلو بل ما وخت ما هلته ماشاءالله داسې تېر کړی لکه د خپل بچو په شان د هر چا ته مې خپل مور خور په نظر ولې موږ د سوات خلک ډېر قدرمن خلک یو او خلک وایي چې خپله خوله قلا ده بلا ده. په لاهور کې وتا ته ساحل والے ویل؟ ساحل به په دې چې ما به خپل نوم صلاح الدین وي نو هغه صلاح الدین به هغه نشي راکولی نو هغه به وایي ساحل یې کراچواله دې خوا راشه نو ما یې کراچوال څه ته وایي ساحل وایې
هغه دا پیل لفظ د ارباز د خولې نه خطی و بس هغه چې بیا ساحل کړم ساحل شوم کوم غټ اکټر ډایلاګ خوند ورکوي چې خوند ورکوي هغه ډایلاګ زمونږ کتونکو ته کدي وویل هغه به زه ووایم د عجبګل صاحب عجبګل صاحب یو ډایلاګ ډېر خوندور و وایي خرڅېږي ټوله دنیا خرڅېږي مړه مور خپل اولاد خرڅوي نو انسان به نور څه وکړي خرڅېږي. ډیره مننه کور د ودانس. ګرانو کتونکو دا و د پښتو فلم انډسټري یو اسسټنټ ډرایور چې له تاسو سره د ژوند او د پښتو فلم انډسټري په حواله څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای په امان.